الحمدلله ما په بورډ کې 4th پوزیشن اخیستی دی with marks نه 1072 مارکس دي زما. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو کتونکو، زم بلال سردار خان، تاسو ګورئ ملکن ټي وي. قدرمنو کتونکو، څنګه چې تاسو ته پته ده د 22 ملکن بورډ ریزلټ راغلی دی. د هر ماشوم د خواهش شي چې زه زیاتې نمبرې واخلم، پوزیشن واخلم په بورډ کې. په دغه سلسله کې راغلی ما هرات سکول اینډ کالج درګۍ ته. دلته سټوډنټ دی، د هغه 1072 مارکس راغلي دي. 22 ملکن بورډ کې د 4th پوزیشن دی. وقاص احمد تاسو ته ملکن ټي وي په شیشه باندې هرکلی وایي. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو د ملکن ټي وي شکریا ادا کوم چې زمونږ سکول ته راغله زمونږ د انټرویو دپاره. د زما نوم وقاص احمد دی. زه د هرات سکول اینډ کالج درګۍ نه ما 10th پاس کړو. الحمدلله ما په بورډ کې 4th پوزیشن اخیستی دی with marks نه 1072 مارکس دي زما. زه ډېر خوشحاله یم په دې باندې. دا مارکس چې کم دی دې اخیستو کې زما د مور پلار دواګانې دي. بل زمونږ چې کوم ټیچر سټاف دی د هغوی ډېر محنت ته وجه نه. بل زمونږ چې کوم ګروپ سټډي به کوله، مونږ چې کوم ملګري وو د هغوی هم ډېره شکریا ادا کوم. هغوی چې کوم دی زما سره ډېر مدد کړی دی. وقاص احمد دا راته ووایه، تاسو د هرات سکول کې د کم وخت نه سبق وایي؟ زه په ډېر په کم عمر کې راغلی وم. په آی تھنک زه په 5th کلاس کې راغلی وم هرات سکول اینډ کالج درګۍ ته. بیا په 9th کې دلته زه بیا سکالرشپ باندې سبق وی. 9th او 10th ما په سکالرشپ باندې سبق وی. په ټیلنټ ټیسټ کې مې ټاپ کړی و. د هغه وجې نه مې زه دلته پري واخیستم. 2 کاله لپاره زه پري وم. اوس په فرسټ ایئر دپاره هم ما اپلای کړی و ټیلنټ ټیسټ ته. په هغې کې هم زما پوزیشن راغلی دی الحمدلله. نو اراده مې دا ده انشاءالله دلته به فرسټ ایئر هم دلته کلیر کوم زه دوی سره په سکالرشپ باندې. ماشاءالله وقاص احمد دا راته ووایه، تاسو سره د مور او پلار د محنت نه بعد زیات محنت چا کړی؟ تاسو په هرات سکول اینډ کالج کې دومره پوزیشن اخیستي او په بورډ کې بیا 4th پوزیشن راتلل. اول خو زمونږ مور او پلار دی ډېر ښه، ما سره پلار ډېر محنت کړی بالکل. بیا زمونږ چې کوم ټیچر سټاف دی که هغوی زمونږ سره ډېر محنت کړی دی. مونږ چې څه قسمه کنفیوژن و هغوی مکمل کلیر کړی دی. بیل ما ته بیل کلاس هم اخیستی دی چې زما به څه قسمه کوېسچن و ما ته به پوره سیشن واخیست. هغې باندې پوره نیمه ګنټه ما ته به په هغې باندې کلاس اخیستی دی. بل مونږ به ګروپ سټډي کوله. زمونږ چې کوم ملګري وو عبدالله دی، طاهر دی، ضیا احمد دی، دوی مونږ به 4-5 کسان مونږ به ګروپ سټډي کوله. نو الحمدلله د هغې مونږ ته دا پیدا میلاو شوه چې یو خو ما 4th پوزیشن راغلی، بل زما چې څومره ملګري د هغوی هم ښه مارکس راغلی دي. نو زما دا د نورو ملګرو ته هم دا درخواست دی چې ګروپ سټډي کوئ. بل چې کوم دی د مور او پلار خدمت ډېر کوئ، ځکه چې هغوی د هغوی د دواګانو باندې وسیله باندې دا عزت میلاوي. وقاص احمد فیوچر پلان دی څه دی؟ مخکې به څه کول غواړئ؟ انشاءالله مخکې زما MBBS ته اراده ده. نو د هغې وجې نه زه به MD-کیټ ته زما اولنی ټارګټ دی چې زه انشاءالله MD-کیټ کې زما ښه پوزیشن راشي او زه خیبر میډیکل کالج چې کوم دی هغې کې زه کوالیفای کړم، هغې ته زه لاړ شم. وقاص احمد نورو والدینو ته یا سټوډنټس ته څه پیغام ورکول غواړي د ملکن ټي وي په شیشه؟ نو دا په دې پلیټفارم باندې به زه کم ټیچرز دي، کم سټوډنټس دي، هغوی ته یا کم پیرنټس دي، هغوی ته به زه دا میسج ورکړم چې خپل بچو باندې مکمل کمانډ ساتئ. هغوی وړو خبرو نه هم ځان خبروئ چې هغوی چېرته ځي، څه کوي، مازدیګر څه ټایم تېروي، کم کسانو سره کینې پاسې. بل ټیچرز له دا پکار دی چې کم سټوډنټ هغوی ته پته ولګي چې دغه ټیلنټ شته دی، نو هغه یې فل سپورټ کوي. بل چې کوم زما په شان سټوډنټس دی هغوی ته دا درخواست دی چې خپل سټډي کوئ، ښه برابر سټډي کوئ. بل هغه ګروپ سټډي، ځان له ګروپ سټډي شروع کړئ. په ګروپ سټډي کې به ډېر تاسو امپروو شئ او دا ګروپ سټډي ډېر ښه. بل زما حکومت ته دا درخواست دی چې زمونږ په دې سیمه کې ډېر خلک داسې دي چې هغوی ډېر غریبانان دي، فاینانشلی دومره ښه نه دي او ډېر ټیلنټډ کسان دي، خو د پیسو په لحاظ سره، د مال په لحاظ سره هغوی پاتې شي بیا د ډېر ښه اپرچونټیز نه.
نو حکومت له دا پکار چې دوی له داسې قسم وظایف یا داسې قسم سکالرشپس دوی له دا ورکړي چې د هغې په مدد سره دوی خپل تعلیم جاري وساتي، خپل هغه اپارچونټي ته مس نه شي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم پیر طارق حبیب MD هرا ایجوکیشن سیسټم درګې. د ټولو ناول خو د ملکن ټي وی ډېره شکریه چې دلته راغلل او زموږ نه موږ له ټایم راکړو. د هغې نه پس د ریزلټ خبره به اوورال زه داسې وکړم چې زه د خپل سایډ نه د خپل ایڈمنسټریشن سایډ نه چې په 9 10 کې څومره سټوډنټس کامیاب شوي دي هغوی ته مبارکباد وایم، که هغه د ګورنمنټ سکول دي که هغه د پرایویټ سکول دي. د هغې نه پس په خپل سکول ته راشم، هرا سکول اینډ کالج درګې، چونکې د هغې سره زموږ تعلق دی. نو الحمدلله زموږ 100% ریزلټ راغلی دی. زموږ سره 55 یعنی 55 سټوډنټس چې دي 1000 پلس مارکس اخیستی دي او 45 چې دي په 9 کې 500 پلس مارکس اخیستی دي. الحمدلله په دې باندې زه د خپل ټیچینګ سټاف ټولو ته مبارکي ورکوم او ان شاء الله چې روان کوم ریزلټ دی د APSC هغه به نور هم ښه ځکه تیر کالون زموږ ډېر ښکلی ریزلټ راغلی و. د دې نه پس په ان شاء الله موږ د 1 سپتمبر نه د فرست ایئر فرش کلاسز شروع کوو. نو کم خواهشمند طلبای والدینی او دلته موږ سره ایډمیشن کول غواړي په فرست ایئر کې، نو هغوی د 1 تاریخ پورې خپل سیټ کنفرم کوي شي او د 1 سپتمبر نه به ان شاء الله تعالی موږ خپل کلاسز سٹارټ کوو. والسلام، شکریہ.